Sto casato, che non vorrei usare la sua guarda dove cambiare. قدرمنو سلامونه نیکی خیلی او احترامات زه محمد کاشف یم او تاسو ګورئ ولسي عدالت بل یو ریاکشن دی جی او په دغه سړي باندې دی کوم چې ټول عمر موږ خندولي او موږ ته په دغه خندا کې یو خوشحالي پرېښې ده او زموږ غم یې شاته کړی دی جی نن په دغه ورور باندې مې ډېر زیات زړه خفه شو ډېر زیات یقین وکړه چې د دې کس ما ډېرې ویډیوګانې کتلې دي او زه ډېر خوشحاله شوی یم او ډېر مې خندلي دي که هغه هر څنګه خبرې کوي او هغه هر څنګه خبرې میدان ته راوړي خو زموږ د خوشحالۍ دپاره او دغه موږ پښتانه چې کله په یو سړي باندې خوشحالي نو موږ هر سړی ورځو او موږ هغه سره کینو او هغه سره تصویر وباسو هغه سره ویډیو هم کوو خو نن په دغه هلک باندې ډېر زیات خفه شوم او دغه خفګان چې کومه دی دغه هم زه تاسو سره شریکوم نور کله به تاسو د خندا ویډیوګانې شیر کولې او سپورټ کولې به مو ډېره هوا به م ورکوله نو نن په دغه ورور باندې غم دی او ده سره ډېر زیات ظلم شوی دی نو نن به تاسو دا ویډیو ضرور تر اخره پورې ګورئ او دغه ویډیو به د ثواب په نیت باندې شیر کوئ هم چې دغه ورور ته انصاف میلاو شي دغه ظلم چې چا کړی دی زه هغې ظالمانو ته یم چې لکه دا خو داسې بنیادم دی چې دا خو بې ضرر انسان دی که موږ ووایو چې زموږ په ملک کې خواجه سرا محفوظه نه دی زمونږ په ملک کې چې کومه دی ماشومان محفوظه نه دي زمونږ په ملک کې د کامیډي خلک محفوظه نه دي او هغوی ته چې کوم دی هسې ضرر ورسوي یاره زه وایم چې دې خلکو کې به څونه نشي یا چې خلک رالګي او دغه ښکلې اخلاقو والا او ښکلې مزاحیه سړی چې کومه دی ته رانیسي او ته هغه سره دونه ظلم کې آیا ستا ورسره څه د پلار نیکه جیداد شریکو چې ته رالګي او دغه شانتې ظلم او جبر د ده سره کې د ده یا څپېړې ویستې دي د ده سره چې کومه دی لاس اچولی د ده چې کومه دی کوم انداز دی نو د هغې نه پته لګي چې د سره ډېر زیات غټ ظلم شوی که نن کومه خوشحالي موږ سره شریکوله نو هغه خوشحالي چې کومه دی ما پټه زغملې ده او ما پرې چې کومه دی څه خبرې مبرې نه دي کړي خو نن دغه غم یې زه تاسو سره شریکوم او زه به وګورم چې ستاسو څونه مینه محبت دی دې سړي سره ولې چې چا سره په خندېدلو کې خو وخت ورکولی شي خو چا سره په ژړا کې هم یو څو سلګۍ هغې ځان سره شریکې کړه پښتانه بیا د دغه څیزونو ډېر تکړه یو چې موږ یو سړی خندئ او هغه پسې کنځل وکړو که موږ هغه سړی جړئ نو بیا هم پسې موږ کنځلې کوو نو موږ خو به یو کې هم سړی نه پرېږدو موږ ټول عمر په سړي پسې مدنډې کړي دي او موږ یې چېرته اپریشیټ کړی هم نه دی کوم پښتون چې هم کامیاب شي بیا موږ څه ویو موږ ویو یاره دا سړی چې کومه دی دا غلط طرف ته روان دی او دا په زور خبرې کوي دغه موږ خندولو موږ سپورټ کړی دی موږ بل خوا بېعزته کړی هم دی خو نن د دغه ژړا فریاد مقصد دغه یو دی چې د دوی سره انصاف وشي او دا کس چې کومه دی ده ته پته ولګي چې او زما داسې تکړه روریان شته دی چې زما په یوه ویډیو په دغه وړوکې غونډه کې شارټ میسیج باندې دونه خلک راپاڅېدل دونه خلکو پیش ایکشن واخیستو چې ما ته یې پته ولګېده دا که ناپوهه دی خو د ده په شا باندې یو پوهه سړی هم وي دا که نن دا خبرې کوي نو د دې په شا باندې یو سړی وي او هغه ورته وایي چې داسې خبرې وکړه نو نن به تاسو تسلیموئ چې د دغه سړي سره ودرېږئ چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان